یاد می پر زړه اوري تر دې حدا. سره د دې چې انسان په راحت باندې، انسان په اسرت باندې، سره د مالداري، سره د ښه وسایطوب، د امیرتوب، مشرتوب، وزارت، در هر قسمه آسایش، بیا هم یو عمل داسې دی چې دغه په سبب باندې انسان در ډېر لوړو او اوچتو مرتبو پورې په جنت کې ځان رسولی شي. هغه به څه راځي راسره واورئ د یو لږ تفصیل سره. ګرانو عزتمندو ملګرو او درنو دوستانو، یو حدیث شریف دی د سیدنا ابا سعید خدری رضی الله تعالی عنه نه نقل دی. په حدیث شریف کې نبی کریم علیه السلام مبارک فرمایي چې ډیر خلک داسې دي چې په دنیا کې پر نرمو بسترو باندې سره د هر قسم آسایش او وسایي او د مال او د دولت او د حاکمتوب او وزارت او بادشاهي باوجود د الله ذکر کوي چې د دې په وجه الله رب العزت دوی د جنت اعلی درجو ته رسي. هم ثواب، هم خرما، هم دنیا، هم آخرت ګټلی. ګرانو عزتمندو وروڼو، په دې کې شک نشته چې بزرګان فرمایي چې د دنیا کمې سختۍ په انسان راسي، که هغه د لوږو په شکل کې، لکه صحابه کرامو چې به ډبرې په نس تړلې وې بیران به سول. کله څومره مجبورۍ په راغلې چې د اوښ پوست خوراک ته لږ سوچ فکر وکړي پر تاریخ باندې. په ورځو په شپو به وږي ګرځېدل. نو دغه شانتې د خدای په لار کې سختي په انسان راسي. دغه شانتې د مرضي په شکل ایوب علیه السلام څو کاله مریض و. نو اوس په دې دنیا کې سره کم رقم مریضان شته، څوک په لاسو، څوک په پښو، څوک د وجود نیمه سمړه، څوک په یو قسم مریضي اخته، څوک په بل، په رقم تکلیفو او مشکلاتو باندې انسان اخته. د دې مشکلاتو په بدله کې به د آخرت درجې او عزت الله پاک انسان ته نصیب کړي که انسان صبر پر دې وکړي. خو که مال او دولت آسایشي الله پاک انسان ته واک او قدرت ورکړي، په هغه کې انسان د عدل څخه کار واخلي، پر دې نعمت ښه صحت الله پاک انسان ته ورکړي، پر دې نعمت انسان دغه نعمت قدر ادا کړي او شکر وباسي، نو په دې کې هم شک نشته چې د دواړو جهانو سردار فرمایي دا به ستا لپاره د دې سبب وي چې د خدای رضا ته ترلاسه کړي او د آخرت نعمتونه او د آخرت شادي د تل او ابد کمې وي. کار دلته خرابېږي زما ګرانو عزتمندو وروڼو چې انسان لږ په نس باندې موړ سي، خدای یې هیر سي. سیدی د 15 شپې زندگی د دنیا ده، دا به په مستی، په غرور، دا به په نشو، په تماشو، دا به په منظرو، په وټلانو، په رقم باندې تېره کې. نن شپه دا ډرامه توب دی، نن دا خو لیکن دې ته دې پام شته که نشته چې دا دنیا ابدي نه ده. یو تورې ډورۍ له به ورسي، یو زندان له به ورسي، یعنی انسان به د دې دنیا څخه ولاړ سي. د دې دنیا نه چې ولاړې اخوا ته به څه پېښېږي، خو ته انسان یې، زه انسان یم. د دې لپاره سوچ پکار دی، د دې لپاره الله پاک انبیا درله رالیږلي دي، د دې لپاره ته دغسې نه یې پاتې سوی. دنیا کې ستا قدر در یو معمولي مشین کم نه دی چې معمولي مشین سره نون انسان خپله پرچې ورسره راواستي، کتابچه ورسره راواستي چې دا د استعمالوه. په تا پسې الله پاک انسانان رالیږلي دي او کتابونه او صحیفې در پسې رالیږلي دي چې انسانه ته څه لپاره پیدا سوی او ستا مقصدي ټکی څه دی، ته به څه کوې. عزیزانو، دا دنیا صرف یو عارضي ده، د یو څو شپو ژوند د آخرت د جوړولو لپاره، د هغه لپاره چې انسان دین او ولاړ سي، خو ته به یې څه پېښېږي د فکر دپاره. زما ګرانو عزتمندو وروڼو، نبی کریم علیه السلام مبارک چې په دې کم مخکنی حدیث کې څه فرمایلي ول چې ذکر دی له دې وجو که انسان هر څومره په آسایش کې، هر څومره په نعمتو کې چې د انسان شکر وباسي او د خدای ذکر کوي، نو په دې کې شک نشته چې د انسان به سره د دې چې پر نرمو بسترو، په رقم موټرانو، په رقم خوراکو دا ستا په مخ کې خنډ نشي جوړېدی، بیا به هم تا در ډېر لوړ مقام پورې ځان رسولی. الله پاک به تا ته ډېر لوړ عزت درکوي، ډېر لوړ عزت به سره د دې چې ته به په ډېر آسایش کې ژوند تېری تا ته الله درکوي. خو د څه په سبب؟ د خدای د ذکر په سبب. هغه عمل چې دی د خدای ذکر دی. یو ځل نبی کریم علیه السلام صحابو ته فرمایي چې صحابو قربان، کله چې انسانان د دنیا نه ولاړ سي آخرت ته، نو په آخرت کې
په حشر کې حتی چې انسانان جنت ته ملاړ شي ټول انسانان به ارمان کوي. صحابه ورته فرمایي قربان د الله نازولې جنتیان هم وی وو یا رسول الله قربان جنتیان نو جنتیان ولې ارمان کوي هلته خو داسې دي څه دي ولکم فیها ما تشتهی انفسکم چې ستا زړه او نفس څه غواړي. دا دلته به بادشاه ته هم نه حاصله دا خبر لیکن هلته به یو ادنا جنتي ته هم دا خبر حاصلي ولکم ما تشتهی انفسکم. قرآن کې الله پاک فرمایي فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین. هیڅ یو نفس پیغمبر ملائکه هیڅ یو څه په دې باندې علم نه لري چې الله وایي ما څه د دې لپاره ورته پټ کړي دي. یعنې پیغمبر یو ولی د خدای هیڅ یو نفس نبی کریم علیه الصلاة والسلام هلته وایي هغه څه نعمتونه دي چې ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. نو بیا په هغه ځای کې صحابه کرام ورته وایي انسان به ولې ارمان کوي جنتي به ولې ارمان کوي دا د دوزخي ارمان خو ښکاره دی چې بابا هغه وایي ما ګناوې ولې کولې ما نیکۍ ولې نه کولې ما توبه ولې نه ایستله هغه خو مشهوره وایي العیان لا تحتاج الی البیان. ښکاره ته د بیان ضرورت نشته. خدای دې موږ ته د جهنمه بچ کړي والله که به موږ ته پسې وسته دعاوې غواړي دعاوې. وی نبی کریم علیه الصلاة والسلام بارک ورته فرمایل چې صحابو قربان هغه به پر دې باندې هر انسان به ځکه ارمان کوي چې یو خو هغه دی چې ما ولې نیکۍ ونه کړې ولې توبه مې ونه ایسته. جنتیان به په دې ارمان کوي چې زما څه هغه د دنیا ابس ژوند چې غنیمت و نون یې دی په قدر باندې پوه شي چې ما په سبحان الله باید تیر کړی وي ما په استغفار ما په ذکر باندې تیر کړی وي. د جنت نعمتونه خو د ذکر په بدله کې دي. یو سبحان الله درخت هلته تا ته په جنت کې درېږي او دا یو سبحان الله د دې دنیا د سرو زرو د سپینو د ټولې دنیا نه غوره ده او دا یو سبحان الله چې د دنیا د سرو زرو کوړه شي خو ته یې تب کې بس نه ستا به یو 50 کاله بابا 10 کاله په ماشومتوب کې تېر شول 10 کاله مثال هغه په بېادبي دي ما په بېعقلتوب کې په انسان تېر شي 10 کاله بیا پسې ورکړو پسې خبره خلاصه شوه په دا شي نه در باندې لګېږي او دا شی در باندې ولګېدی نن دا غم درله راغلی در پزې راکش کړلی یا بل در غوږ راکش کړلی یا بل بیا یو څه ډیکه درله درکې پرېږدي وي اخر ته به دې خوله په خاورو ځي دنیا ته څه د دې وجې زما ګرانو عزتمن درونو که دا دنیا د سرو زرو کوبه سي لا چې ته نه یې پکې همیشه توب نو دا کوبه خو دې پر هغه پر غره باندې ور ولګېږي مازغه دغه پر چمنه خانه یې خرابه سي نو بیا ته څه کوې نو له دې وجې دوستانو دا د ابد کور نه دی که دا د سرو زرو خانه سي دا د سرو زرو کوبه سي دا د سرو زرو سي ته واغوندې سر زر هم بیا انسان ځینې ځي لیکن دا د سبحان الله اجر ولې تر غوره دی چې دا د سرو زرو هم سي دا د سبحان الله اجر تا ته په هغه دنیا کې په شد دي چې هغه ابدي ژوند دی نو 10 روپۍ چې ابدي هغه در هغه بې دي چې چا ته امانت یو څه درکړي چې دا واخه را سره وساته ما ځګره زه به درڅه اخلم چې هغه لکې دا 10 روپۍ دي نو د سبحان الله په بدل کې یو درخت تا ته لګېږي نو هلته چې بیا مثال په جنت کې دا ضرور شته چې واله به یې تجري من تحت الانهار د کښتو د کروندې لپاره به ښه ځمکه خو دا چې ته څونه کوشش کوې هغونه به تاله جنت ښایسته کېږي بنګلې به تاله جوړېږي دا جوړ وي پر تا باندې بیا هلته یو انسان دا هم نشي ویلی چې الله دا زما د خو در پلاني کم دي خو تا دومره کړي دي دا خو ستا لپاره اعدت للمتقین زما ګرانو عزتمندورونو نو په دې وجه نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هر انسان په ارمان کوي نو الله پاک دې په دې باندې موږ پوه کړي چې بس ټیم دغسې نه کو تېر سره زر قیمتي دي که نه چې قسم انسان ور باندې واخلي په دې انسان نه حنس کېږي ورسي د ملایانو نه پوښتنه وکړي چې در دې سرو زرو چیش قیمتي دي نو هغه به تاته وایي چې ذکر او د خدای عبادت او تقوا او پرهیز او د ګناه پرېښول او تور او سپین او سروري شاګول شاګول خو پېژنې یا نه پېژنو ځکه چې نه پېژنې نو بس چې نورې خبرې معنا نه لري ډېرې خبرې د قرآن شي دي ګرانو عزتمندو ورونو د سیدنا ابو درداء رضی الله تعالی عنه نه روایت دی وای که چیرته انسان ډیر ذکر د خدای کوي د دواړو جانو سردار فرمایي که تاسو ډیر ذکر کوئ سره د تقوا او د پرهیز
وایي ستاسو سره به په لارو په کوڅو کې ستاسو د پرېوتلو پر بسترو باندې چې ته پرېوځې ته راکښېنې فرښتې به در سره لاس میلاوي. ځکه خو د دواړو جهانو سردار فرمایي مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل المیت والحی. د مړي او د ژوندي مثال دی. الله چې فرښتې انسان وویني نو د یقین او د ایمان به څومره پوه سي. دا ذکر برکت دی. د هغه انسان زندگی چې په ذکر تیریږي، په ذکر کې په مخکې بیان کې تاسو واورېدل چې ټول اعمال هم داخل دي. د هغه انسان زندگی چې په ذکر کې تیریږي داسې ده لکه یو ښایسته باغ چې میوې هم کوي، خوشبويي هم ځي، یا یوه درخته یا ټولې، او د ښایست هم سترګې نه پرونیږي. یو دانه بیا ذکر نه کوي، وچ ډانګان دي، بس خالي د اور لپاره په کار ورځي. نور یې کیسه خلاصه ده. نو کوم یو شی دغه دی هغه انسان چې ذکر کوي په تیاره کې د رڼا څومره ضرورت دی، دا به د په آخرت کې رڼا هم یي او هم دا دومره ستا حیثیت دغه رقم دی. هغه انسان چې ذکر کوي د شیطان د بسته لښکر په مقابل کې د جهاد دی. داسې مثال دی او داسې ثواب دی لکه دشمن چې راسي حمله در باندې وکړي، 100 نفره په مقابل کې ورتړی، په 100 کې 99 وتښتېږي او ته یې کې تنها پر یو سره هلته ورته ولاړ یې. نو دا به شجاعت دی که به نه، دا به میړان دی که به نه، دې کې به ثواب تالی که به نه. دغه شانتې دا ذکر کوونکی انسان دی که زه یم که ته یې که ګل خان دی که محمد خان دی که هر څوک دی. زموږ یو ملګري نو اوس تللی دی رسېدلی دی، نو هغه به وویل که احمد دی که محمود دی او که پلان دی او که دون، یعنې دا معنا یعنې که زه یم که ته یم روح مو به خلاص ول. نو له دې وجې دوستانو بل یو ناشنا وینا ته ګوري، وایي که چېرته انسان الله پاک یا دی په هغه ټیم کې چې پر تا راحت وي، پر تا خوشحالي وي، پر تا اساني وي، پر تا باندې پر انسان باندې د خوشحالي حالات وي، ته خدای ډېر ډېر یادوي، نو ژوند زندگی د هیڅ چا د همداسې نه ده چې عدل بدل نه پکې راځي. کله غم کله خوشحالي، کله خوشحال کله ژاړ، کله خاند کله تندی تریوش. دا ژوند دی او موږ بندگان یو. نو دا د بنده صفات دي. ته عاجز یې، د عاجزي علامې دي، او دا دنیا د جنت نه دی. نو خامخا کله یو خوا کله بل خوا، او کله چې تکلیف در باندې راغلی امتحان دی، صبر الله درنه غواړي. همت وکړه، کوشش وکړه، د کوشش ته نه مکلف سوی، تکلیف ځان وباسه، الله ته دعا وکړه، ذکر اذکار وکړه. او کله چې راحت وي نو هم د ګیره مه وځه، نه چې د باطن کې د بل کور ته ورواوړې، خبره به دې خرابه کړي، د خبرې په خېټه برخته وي. داسې مه کوه، خدای نیکبخته څنګه وکړه، نو بیده لمونځ مه کوه، یا ادیم نه وایم څنګه وکړه. نو خو دا خلک چې لږ په نس ماړه سي اول خدای هیر سي، بیا مغرور سي، بیا سر په هوا نیولي. سر په هوا ته څه نیسي؟ اول ته پیدا د چیش نه، دا خو د خدای احسان دی چې هغه ته څه تنه چیش جوړ کړي. بیا د بی دی ډېره معافي ده. اوس چې انسان ګرځي پر تا چې خدای دا پوست ایښی دی او ستا چې ظاهري او باطني امراض درته پټ کړي دي، نو ځکه تا خو سر دی چې جګ نیولی دی. چې کله مړ سي انسان نو صرف او صرف داسې مرداري او بدبویي چې په دنیا کې دومره بدبویي شی نه کوي لکه انسان او چنجي. کمال چې دی هغه د چیشته پیدا که په ځان کې تقوا، پرهیزګاري، ذکر اذکار او د آخرت د خدای ویره، د خدای سره تعلق، په دې باندې د الله سره د آخرت غم وخورو. د دنیا د ستا بدن لا تا ته نه پاته کېږي، دا لا ته خاورې کېږي. تا لکه په شه درځي لکه یو بادشاه نو هغه راغلی دی، یو سړی په لار کې ویده دی. هغه سړی غالبا دغه مشهور بزرګه دغه کې غټو خلکو یو څوک تېر سوی دی، حکیم ابن سینا او یا څوک دی بیده دی پر دې لاره باندې. بادشاه راغلی دی، بادشاه چې راغلی دی چې کتلی دی وروره سړی وږد دی پښې پروت دی. نو هغه د پخوا وخت شان چې به راتلل خلک به ورته درېدل او سلوټ به ورته کوي، لاس پر نامه و شا دی اوس یې کوي داسې کوي ایسته کوي تورې لاره خالي کوي که نه. شا چې پر کومه لاره روان دی د پښې ورته ځغوي چې راکښېنستې باره یې په لغته ووایي چې راکښېنې سترګې راوښکې وایي خیر، وایي خیر ویده ولم نو ته څوک یې څنګه دې راکښېنې ولولې په لغته ولم.
وایي ته ما نه پېژنې چې زه څوک یم؟ وایي ما ته وپېژنې ته خر یې بیا د بېلې ماپې. هغو نور طبیعت خراب شو. ته ما ته خر وایي؟ وایي نو لغتې غورځول خو د خره کار دي، زه ګسه ویده وم، د دې لغتې څه معلوم کړي. هغه بادشاه ورته وایي ته نه ګورې چې دا سپایان، دا پوج، دا ګاټ او دا رقم دا شل موټران چې په پسې او دا کش په کش. هغه ورته وویل چې بابا نو څه چې در پسې نو دا خو چې دي دا کوم شیان باندې چې ته نازېږې چې ته زه بادشاه یم، دا کوم مال دی، دولت دی، دا ګاټان دي، دا هر څه تور سپین دي، دا خو ستا کمال نه دی چې ته په نازېږې سر دې په هوا نیولی. که ته رښتیا په تا کې کمالي دا شان ته ایسته که راسه غېږه را سره باسې، په علم کې را سره معلومه یې، قرآن دې یاد کړی دی، د قرآن مقابله را سره کوي مثال، او دغه رنګه یو بل پند دې زده دی، ښه تجارت دی، ښه نجاري دې زده ده، څه شته لري خپل پند راته وښیه، دا ته ایسته که. یعنې د دې خو دا معنا ده که نن ته بندي سوې ته ولاړې ذلیله د دنیا سوې، که نن ته چېرته مړ سوې بیا ته هېڅ هم نه یې، که نن ته چېرته مثال دغه ستا څه هر څه ولاړل نو ته خو بیا زما په رقم یو انسان یې، بیا ستا څه شته، ستا باچهي ده، ستا مال دی، ستا څه شته مال خو د خپل د نن راغه راوښیه. علماو دا یو مثالي واقع زموږ دپاره نقل کړې ده، وایي چې ته مړ سې دا هر څه دلته پاتې سي، تا ته بیا په ښه څه شي درځي، هغه د ننه کمال تقوا او پرهیز، هغه نیکۍ چې دې کړي وي هغه د توت لاندې خبره. ګرانو عزتمند ورونو بحث اوس هم ډېر سو، زه لنډ اخر پر دې خبره درته ختموم. بزرګان وایي که چېرته انسان خپل رب په راحت او په سکون او په خوشحالي کې یادوي، نو کله عبدالله بن عباس رضی الله تعالی فرمایي چې بیا کله په انسان باندې تکلیف راسي، سختی راسي، مشکلات راسي، نو په دې وخت کې انسان چې کله الله ته ناري کې دعا کوي، ذکر کوي، وي پرشتي الله ته وایي چې الله دا د څومره شناخته آواز دی، د کوم بنده دی، ای الله دا آواز خو موږ بار بار اورېدلی دی، ذکر به راتلی، لمونځ به راتلی، یا الله بغارې به راتللی، الله دا پرشتي اخر ته الله ته سپارش کوي چې ای الله ته دعا قبول کړي، ته دې ستا د بنده مرسته او مدد وکړي. دا څومره د شناخته آواز دی. او چېرته چې برعکس یو سړی بیا ورکي چې سختي سي الله یا په یاد سي، نو دا د کافر خاصیت هم دی. قرآن وګورئ، هغوی هغه څوک دی چې په تکلیف کې نارې کم ذاته وي، دی چې په دریاب کې بند شول، څپې او د مرګ سره مخامخ شو، نو ویل یا الله یا الله. نو دوستانو هغه وایي دا نو پرشتي وایي څومره ناشنا آواز دی، قسم مو نه و اورېدلی، چیرې و؟ عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د جنت 8 دروازې دي، یوه په هغو کې صرف د ذاکرونو لپاره ده، یوه د روژاتیانو لپاره ده. د جنت دروازې د دغه په نامه دي، د څه د کلي د خلکو یا چا په نامه دي، د عبادات په نامه دي، باب الصلات، باب الصدقه، باب الحج، باب الصوم او پلان. یوه د باب ذاکرون د ذاکرینو انسانانو په نامه باندې ده. دا ذاکرین به په ورځ د آخرت په دې سختۍ کې په ډېره خوشحالي او په خندا باندې جنت ته الله داخلوي، په ډېره اساني باندې. او هغه څوک چې ذکر ډیر کوي، یو خو د خدای ورسره محبت د دې انسان سره، دویم دغه ذکر ډیر کول دا انسان د نفاق خلاصي، د سړي منافق نه. الله زموږ په زمانه کې والله په خدای قسم در ټولو زیاته بیره پرتې ده چې خدای ته واځه بچی شي، دا بنده به دې چې خدای د منافقانو په لیست کې به دیم، یا الله که به دې نو ځکه چې حالاتو ته ګوریم والله نه دې خدای وبخښه. بلبل څه ووایم ولې کور شاده نو په پاتې خو سړی شي خبرې کوي، ما چې به دا کتل او غړکه به په ولاړې شرمله او شلمبې به په ناستې خوړلې، وایي خوله مې خطا وته، لمونځ به په ناستې کوي. نو هغه وایي دا د دې وجې زه نه سم، زموږ کیسهګر دی دا رقم تللی